پردو ښځو له په بازار کې د نمبر ورکولو انجام وګورئ. د دې جینۍ خاوند د دې جینۍ سره او د کم کس چې ورله نمبر ورکړی و هغه کس سره داسې کار کړی دی که نه چې تاسو به سوچ هم نشئ کولی. زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو د سیټه چې جینۍ ښکاري تاسو ته د دې جینۍ او د دې خاوند چې و دا بازار ته تللو د شاپینګ دپاره. ملګرو دوی چې کله بازار ته ورسېدل که نه نو د جینۍ چې ده نو دا او د خاوند چې دی نو سیټ ته ولاړو. د خاوند ته یې رنګ راغی نو د خاوند چې دی نو د دې نه سیټ ته لاړو دا کس سره خبرې کولې په موبایل باندې. و دې خوا له یو بل کس راغی او دې له نمبر ورکړو چې دا نمبر واله او ما ته بیا په دې باندې کال وکړه. دواړه به ګپ شپ لګوو، دواړه به د مینې محبت خبرې کوو. ښه خاوند چې دی نو اخوا د بل کس سره خبرې کوي. نو چې کله دی چې دی نو د بازار نه کور ته راللو نو دا جینۍ ولګېده او هغه هلک ته نمبر چې دی نو میلاو کړو. کم کس چې ولې په بازار کې نمبر ورکړی و د هغه سره به خبرې اترې کولې. په مخه به د هغه سره لګیا وه که نه د خاوند پې هم شکي شو چې دا د چا سره لګیا وي. په مخه یوه شپه داسې وشوله که نه چې د شپې 2 بجې وې که نه دا ښځه چې ده نو د چا سره لګیا وه خبرې یې کولې. او د دې جینۍ چې کومه خاوند نو دا هم په دغه ټایم کې ایښو د دې د هلک خبرې واورېدلې چې دا د سړو خبرې دي. نو هغه چې دی نو هغه هم راپاڅېدو او د جینۍ چې ده نو کېنوله او دې ته یې ویل چې دا څه معامله ده ته د چا سره خبرې کوې. د جینۍ چې ده نو ډېره زیاته دا قصه پټه کړه او د خاوند یې ورته ویل که نه ویل زه تا ته هېڅ هم نه ویم ته ما ته ټوله قصه واوروله. نو د جینۍ ولګېده ټوله قصه یې ورته وکړله که نه چې داسې معامله وه او زه بازار ته تللو په بازار کې ما له نمبر راکړی و. د هغه نه پس چې دی ملګرو چې کله د جینۍ ته ویل د خاوندو چې ته دا هلک راوغواړه او زه ورته هېڅ هم نه ویم ته یې راوغواړه دلته. نو دا جینۍ چې دی نو دغه هلک یې راوغوښتلو او هغه چې دی نو یو کمرې ته دننه کړو. چې کله یې کمرې ته دننه کړو دا جینۍ او دا هلک چې دی د جینۍ د خاوند دی په یو ځګي باندې کېنول او دواړه یې کېنول او تومانچه یې راوړه او دواړه چې دی نو په هغه ټایم باندې ختم کړل وویشتل. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. نن سبا چې دی نو وخت ډېر زیات خراب راغلی دی. هر سړی چې دی نو پردو ښځو ته نمبر یې میلاوي. ملګرو چې کله نمبر میلاو کړي د ښځې نمبر نو هغه بیا ډېر زیات تنګوي. نن سبا چې دی که نه حالات ډېر زیات خراب شوي دي، په کلیو کې خراب شوي دي، په علاقو کې خراب شوي دي. الله رب العزت دې خیر کړي که نه موږ چې په کومه انداز باندې زندګي تېروو نو الله پاک دې خیر کړي. ملګرو ځکه چې نن سبا هر نوجوان چې دی نو هغه وایي چې زه د جینۍ سره خبرې وکړم د یوې ښځې سره خبرې وکړم که نه او زندګي ډېره تباه او برباد روانه وي. ځکه چې الله دې خیر کړي زموږ دا کومه معاملې چې دي او دا کومه سیسټم چې روان دی که نه نو په دې کې پته نه لګي چې مخکې به څه کېږي. ښه ځکه چې زندګي ډېره خراب طرف ته روانه ده. د ټولو نن سبا چې ته عام نوجوانان وګورې که نه نو هغه به ټول د جینکو سره او د ښځو سره خبرې کوي د پردو. او دا سوچ نه کوي زما په کور کې چې کومه ښځه ده زما په کور کې چې کومه زنانه ده چې دې سره څوک خبرې کوي ته یې برداشت کولی شي چې ته نه شې برداشت کولی. ته پردۍ ښځې ته ولې په بد نظر ګورې ولې پردۍ ښځې ته چې نو خبرې ورسره کوې د هغه عزت لوټ کوې که نه. هسې ته سوچ وکړه چې ستا خور ته څوک په بد نظر باندې ګوري ته برداشت کولی شي نه شې برداشت کولی که نه. نو بل جینۍ ته ولې رنګ کوې بلې ښځې ته ولې رنګ کوې چې د هغه کور تباه او برباد کوې د هغه کور خرابوې. ملګرو نو دا ویډیو نن سبا نوجوانانو ته ورسوئ. زموږ اصل مقصد دا وي که نه چې موږ تاسو له یو پیغام درکو چې دې خبرو نه ځان وساتئ که نه زندګي هم تباه او برباد شي بلکې د بل انسان زندګي به هم تباه کوي د یوې ښځې د یوې جینۍ زندګي به هم تباه کوي او خپله زندګي به هم تباه او برباد شي. دا د خلکو نه وځي. ګورئ ښه چې تا څنګه په زندګي کې وکړله داسې به ستا نه دا وځي ستا د بچو نه به وځي خامخا به ستا سره په زندګي کې داسې کېږي. ویډیو د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.